بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم نثار احمد غفوري دی. په دې ویډیو کې به تاسو ته در وښودل سي چې څنګه کولی سو په وډ کې د صفحو شمېرې پښتو ژبه ولیکو. تاسو به لیدلي وي ډېری وخت متن پښتو وي خو د صفحو شمېرې په انګلیسي ژبه وي. نن په همدې غږیږو چې څنګه کولی سو دا شمېرې په پښتو ولیکو. ما سره دلته یو لیکنه ده، زه غواړم دې ته صفحې ورکړم. راځم انزرټ برخې ته، پیج نمبر وهم. دې لیکنې ته مې صفحې ورکړې، 6 صفحې سوې. تاسو دلته کتای سئ شمېرې په انګلیسي ژبه باندې ورکړل سوې خو متن پښتو دی. که زه راسم دا ایډیټ هم کړم، رایټ کلیک وهم، فارمټ پیج نمبر ته راځم. تاسو ګورئ دلته کوم داسې آپشن نه لري چې پښتو شمېرې ولري، هغه ټولې په انګلیسي دي. نو زه غواړم دې لیکنې ته مې په پښتو باندې شمېرې ورکړم. کنټرول زیډ وهم. دا کار ډېر اسانه دی. راځم فایل ته، وروستۍ برخې ته راځم، د آپشنز په نامه کوچنۍ نوې صفحه راښودل کېږي. دلته د اډوانسډ برخه انتخابوم، لږ ښکته راځم. تاسو دلته ګورئ شو ډاکومنټ کانټنټ، د دې وروستۍ برخې ته راځم، دغلته نومریل ته. په نومریل باندې مې چې کله کلیک وکړ ما ته 4 آپشنه راښودل کېږي. لومړی عربیک ده. عربیک که زه انتخاب کړم نو که زما متن پښتو او یا انګلیسي وي شمېرې په انګلیسي ژبه ورکول کېږي. که زه هندي انتخاب کړم نو که زما متن پښتو یا انګلیسي وي نو شمېرې په پښتو ورکول کېږي. که زه چیرې کانټکسټ انتخاب کړم نو دا به هم انګلیسي شمېرې ورکول کېږي او هم پښتو. یعنې دا مطلب که زما لیکنه انګلیسي وي نو شمېرې هم انګلیسي ورکول کېږي، او که متن مې پښتو وي نو شمېرې هم پښتو ورکول کېږي. او سیستم دا معنا که زه د کمپیوټر لوکیشن هر ځای انتخاب کړم، که مثلا زه اروپا انتخاب کړم نو شمېرې په انګلیسي ژبه ورکول کېږي، یا زه افغانستان انتخاب کړم نو شمېرې په پښتو ورکول کېږي. خو زه اوس غواړم یوازې شمېرې پښتو ورکړم نو هندي انتخابوم او اوکې وهم. اوس راځم له سره دې لیکنې ته مې شمېرې ورکوم، انزرټ ته راځم، پیج نمبر وهم او شمېرې ورکوم. تاسو ګورئ زما لیکنه شمېرې په پښتو ژبه سوې. لومړی ورقه 1، دویمې هم دویمه شماره واخیستله. همداسې په ترتیب سره ټول له لومړۍ نه تر اخره پورې شمېرې په پښتو ورکړل سوې. په دې هیله چې له دې ویډیو مو څه زده کړي وي. له پاملرنې مو مننه. آباد او بریالي اوسئ.